تیر 20 کاله اشغالګرو د دې په ځای چې افغانان جوړ کړي، افغانان تربیه کړي، افغانانو ته خدمات وړاندې کړي او هغه په میلیاردونو ډالر په ځای مصرف سي، د موږ تاسې 40 لکه هیوادوالې معتاد کړل، په نشو یې عادت کړو. یعنې څومره لوی زیان ده. تاسې خپله فکر وکړئ، د یو چا زوی، د چا ورور، د چا قریب چې په نشه اخته هغه ټول کور ورسره په تکلیف وي. افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو د تولید هغه تر ټولو لوړې کچې ته پورته سو. نن الحمدلله د مخدره موادو تولید 0 ته راټیټ سو. معتادین په لسګونو زره په زرهاو تر تداوي لاندې، بیا څوک چې صحت یې ښه کېږي هغه بیا رخصتېږي، چاته حرفوي زده کړې ورکول کېږي، او دا یو لوی کار په دومره یو غریب حالت کې روان ده.